बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। चालब ग़रवी दौलत मुंत ईमान ग़रदे दिनु नडीर दे मुंत दिंद पाक सुबहान ग़रदे। पहर आशिक़ा लगी ख़्वगी दख़पल अशना मुसलमान लगी ख़्वगी दयौ अल्लाह खबरी। पहर आशिक़ा लगी ख़्वगी दख़पल अशना खबरी। बिलाल तशपौरज़ कवाद मुस्तफ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अलन नबिय्यिल अमीन। 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन। वाजिबुल क़द्र हज़रातु मिलमनो दडेरो लरि इलाक़ो न रागलो द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मुहब्बत और द मिनी आशिक़ानो पतंगानो मिलमनो स्तासे ईमानी जज्बा स्तासे द ईमान रणा स्तासे द मुहब्बत इंतहाज नशम कौले अल्लाह रब्बुल आलमीन दिता से तादगा
پر خلوص راتلل جامعه تا دی دینی درسگاه تا دی روحانی اسپتال تا داراتلل دی الله جل جلاله تاسو او منټولو تا د دارینو د خوشحالي ذریعہ او وسیله وګرځي. عزیزانو د دنیا دا محبت که په داسې بنا باندې وي چې هغه د یو عالم سره د یو فقیر سره په دې خاطر وي چې ردا د الله د دین وارث ته عالم دی او زما د سره د ناس ته غرض دا دی چې مان الله په دې ناس ته باندې راضي شي. امام غزالی صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دغه انسان له د کامل ایمان او د جنت الفردوس زیره مبارک شي. علماء سره ناس تا اولیاء سره ناس تا دا غیر مفید نه ده، دې باندې لویه فایده تامه ده. زما یو ورور مالا مخکې جمعه باندې موبایل وکړو یاره تاسو د جناب صاحب مبارک معلومات وکړئ چې صاحب د عمرې نه راغلی که نه. بیا په دې جمعه باندې بیا هغوی ما سره رابطه وکړه. سړی د پېښور نه روجه کې نوخار ته روانېږي، دا بلا مزل راکاږي، روجه وي او د سړي اغراض هم نه وي، صرف د الله رضا وي. نو زه خو وایم چې دا به د الله په نیز باندې ډېر محبوب وي. دغه انسان الله دې زمونږ استاد د یو بل سره مینه دغسې پیدا کړي چې یو بل ته ورشو خاص د خدای د رضا دپاره. دا د دنیا اغراض دا د دنیا والاو سره خوند کوي. د علماو د الله د نیکانو صالحاو سره ناسته د حوض کوثر دپاره یو وسیله او پل جوړول دي. زمونږ هم چې د خپلو استادانو سره تعلق دی، د دې مشایخو سره هم تعلق دی، دا په دې خاطر باندې چې موږ ته لویه ورځ پرته ده او غواړو چې د دې علماو د دې سپینګیرو د دې نیکانو د دې عوامو په محبت باندې مو الله جنت ته ورسوي، ځکه د خپل عمل په حساب باندې ګرانه ده. زه کله کله طالبانو ورونو ته په ترجمه کې دا شعر بار بار ویم او دا زما د شیخ د خولې شعر دی، هغه به هم بار بار ویل چې د الله رب العالمین نه په عمل نه غواړو، ځکه چې زمونږ به مونږ څنګه وي، روژه به هم څنګه وي. ما بیګا 11 بجې بډویره کې یو بیان کولو ختم د قرآن کریم، نو ما د حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها په دې رمضان کې یو واقعه بیان کړه. نو که داسې خلق د روژې د نیولو دعوه وکړي نو خوند کوي. مونږ کمزوري یو ډېر زیات، کله کله د روژه ماتي په وخت کې زمونږ په دې سترګو باندې چتې کښېني، بلکل په ځان نه پوهېږو. مونږ ته خیال بیا راځي چې زمونږ د کور والا روژه نه ده نیولې، یا زما د لور روژه نه ده نیولې، یا زما د انګور روژه نه ده نیولې. زمونږ دا سوچ دا دلته کې دا خطر خراب دی، دا تروی دی، دا ترش دی، دا خوږ دی. یارونو دا روژه ماتي وخت دا انتهایی باریک وخت دی، دې کې صرف د الله سره رابطه ده. تراو خواږه دا ټول تاله پراته دي. دې وخت کې ستا او ستا د رب په منځ کې یو عجیب لین روان دی. ستا په ذات فرشتو ته الله قسم کوي، ستا د مجلس د وړاندې دا کم طعامونه پراته دي، دا فرشتو ته الله وي وګورئ زما دې بنده ته نفس مې ورکړی، خواهشات مې ورکړي، هر څه مې ورکړي، او زما دې شیرین بنده ته وګوره، نه اوبو ته لاس وړي، نه کجوري ته لاس وړي، نه فروټو ته لاس وړي، بچیان یې ورته راوړي او مخې ته یې ورتږدي او دې داسې لاس نیولی دی. الله له چې دغه وخت څومره ګران دی، الله له چې دغه وخت څومره محبوب دی. عزیزانو ما د لیلة القدر متعلق د شپې چې د دې بیان تعلق د را روانې عشرې سره دی، انشاءالله دا اوس د مغفرت عشره روانه ده. الله دې موږ او تاسو ټولو ته مغفرت نصیب کړي. تقریبا 10 بجو پورې ترجمه کړې ده، نو خوله موچه ده. بیګا ما 3 پروګرامونه اټین کړي دي، 3 جلسه او 3 پروګرام. زه تقریبا په باندې 12 بجې کور ته راغلی، نو بیا سار تاسو ته بهتر معلومات، نو بیان به زما تقریبا
خامخا په اثر پریوته ډیر مرګري په محبت راضي په مینا راضي نو هغه چې د مرګرو کوم مینا د تقریبا بیان به هغه سنوي خو به هر حال یو څو خبر استاسه مخ کې عرض کوم عزیزانو د رمضان المبارک میش راغلا علی رضی الله تعالی عنہ مبارک حضور پاک دا حدیث او فرمایلو چې چا پر رمضان کې یو سودا خرڅول شروع کړل او یو څوک تی سودا والی او واپس ورته راوړي او دی په کلاو تندی باندې هغه قبول کینو دی سړی ته جنت واجب شي علی رضی الله عنه لاړو سقجری مبارکی پیدا کړي بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته وی چې د حسنین اموري دستا خو خینو زم بازار کې دا قجری خرڅم حضور پاک صلی الله علیه وسلم سم مبارک ته او د بی بی فاطمه الزهرا خاتون جنت بخاری کے حدیث مبارک تے نبی علیہ السلام فرمائے سلور خز اللہ تا ډېر محبوب دی صحابہ تپوس گئی دا سلور خز اللہ تا کبھی محبوب دی محبوب میں وتو فرمائل یو آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا فرعون خزا ولی با محبوبہ نہیں موسیٰ علیہ السلام چکل اعلانو کو اللہ جل جلالہ فرمائل اذهبا الى فرعون انہو طغا لارش اے موسیٰ اوزان سر درور روان کا ہارون علیہ السلام یا اللہ چیر تلارشم اللہ وی لارش فرعون تا زکا فرعون دیر سرکش انسان دے موسیٰ علیہ السلام راغئی رور ور سر دیں فرعون دی تپوس گئی اے موسیٰ دکم زین راغلی چارانی گلی موسیٰ علیہ السلام تو فرمائل انی رسول من رب العالمین زد رب العالمین دخوان رسول ما اللہ رب العالمین را لی گلی ما فرعون ورتو عجیب سڑی ولی تا پتہ نشتا چھ ضرب اعلائم بلدہ سے اعلی خدے پسر زمین نما نما او خیدہ سے موجز چتا سروی موسیٰ علیہ السلام مبارک میں امسا مبارک ورتو خود اللہ امسا مبارک پس مکوا چولا اللہ فرمائی ماتلوی خامار جوڑ کرلو فرعون نلارا پار خطا شوا موسیٰ علیہ السلام توی داخ پل امسا دیوالا زموستا بسبا مناظروی میدان تراشا تب امراشی زبخ پل ساحران امراولمان سبا طول میل جوڑا دا طول ساحران رالل امام ابو سعود رحمت اللہ علیہ لکلی دی چھ 72 ساحران راوستل امام خازن رحمت اللہ علیہ فرمائی 400 ساحران راوستل اریو ساحر سرب پڑی دی او میدان تے اگرزولو بی بی آسیہ دا فرعون تبر دے پیوزے کے ناستا دا موسیٰ علیہ السلام تا رب العالمین میدان تا طاقت ورکو اے زما کلیم میدان تلارشا اے زما کلیم زما امداد در سرد یری گما یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ یری گما میدان تلارشا موسیٰ علیہ السلام میدان تراغے ہو ساحران بلا خلق میلہ گرم دا بی بی آسیہ خود باچائی وقت خزدہ اغم یوزے کے ناست دا گوری موسیٰ علیہ السلام تا دا ساحران ہوئی اے موسیٰ تزمن مشری تدیدہ امسا اڑاندی واچوا تا تا اختیار دے موسیٰ علیہ السلام ورتوی ننانا تا
داسې وړاندې خپله مظاهره وکړي چې دنیا یې وګوري. موسی علیه السلام ولاړ دی. دوی چې کله دې دوران کې خپل سحر شروع موسی علیہ السلام بشر دے حیران دے یو مار د دې زنه آغ سر ته رسیږي سر میدان ټول د مارانو خامارانو لړمانو نه ډک دی. دا ټول ساحران پکې داسې ګرځي دا وی خدا پند. بی بی آسیه داسې ناست رازم دی خبره ته د خاتون جنت د پاره رازم چې ولی الله د خپل پیغمبر د خپل ارشاد دی چې سلور زنانه بهتر دي. بی بی آسیه ولی وړاندې کړه بی بی آسیه ولی وړاندې کا غرض میں داده بیا رازم بی بی خاتون جنت تا غرض میں د موسی علیہ السلام د بیان نه ده د دې آسی د ایمان خبره درته وسکو. بی بی آسیه ناستا موسی علیہ السلام ته ساحران وی اے د خدای کلیمه زمون ټوله تجربه داوا ته دې میدان ته دې مقابله کې څه جواب وروړه. موسی علیہ السلام عصا واغستله میدان ته وګرځولا. اللہ جل جلالہ فَإِذَا هِيَ صُعْبَانٌ مُبِينٌ ناگہانت اللہ رب العالمین لوی اجدہا جوڑ کڑا یو آوائی راخ کلا دا یو آواز سرا دا میدان طول دا سلور سو ساحرانو ار یو سر پشمار باندی لس لس ماران عیسیٰ ورطا لگوا دا سلور سو ساحران ٹول میدان سپا سترکو امسا ٹول ارسزان تراخ کل ٹول ساحران کو سجدہ بانے میدان کے پریوتل اویول انی آمنتو برب العالمین رب موسیٰ و ہارون من ایمان روڑ پر رب موسیٰ و پر رب ہارون علیہ السلام باندے. بی بی آسی چی دا سی اولی دل حق حیران سچو ہو اس بلا زمان دا خاون سر خوڑ لے سکے. فرعون موسیٰ علیہ السلام توی سحر دی خپل سنبال کا زمان استا خبر با سبا لکی گی. موسیٰ علیہ السلام تا اللہ دل لوی شانور کرے امسائی را انہی اولا امکہ امسا پلاس کے لرگے ہو. بی بی آسیہ چکور تلاڑا التاواز کی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. فرعون ظالم کور تلاڑو چویل دل ماتش لگے دا اللہ ذکر کئی. بی بی آسیہ رگے دا اللہ ذکر کئی. فرعون تا پتہ لگے دا ورطوی اے آسیہ اے زمان تبرا زخبری متا ایمان راوڑے ورطوی بالکل ما ایمان راوڑے پا اگا پیغمبر باندی چستا دا ٹول میدان لو بے ختم کرلا. ما پا اگا پیغمبر ایمان راوڑے چستا دا میدان اگر مالو بیٹولا پا یو پوکی سر. فرعون دا چادا سی ویلیش اے اتیشتم سپارہ کے اللہ دا سلور و خود ذکر کرے پا آخری روکو کی. اللہ رن بید دونا اہل خود ذکر کرے یو د لوط علیہ السلام خزدہ یو د نوح علیہ السلام خزدہ. اللہ رن بید دینا اہل خود ذکر کرے او بیا اللہ ورپسی دو زنانو دا اہل زنانو ذکر کرے یو بی بی مریم بنت عمران دا او بلا بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دا ارس ذکر کرے. اللہ وی دی دو زنانو دخپل خاوندانو سر خیانتو کو فخانتاہما دی دوارو خیانتو کو د لوط علیہ السلام سر خپل خزی او د نوح علیہ السلام سر خپل خزی خیانت کو نو اللہ رب العالمین دا عذاب نخلاص نشوی اللہ پہ عذاب راوستو. او فرعون خزتا فرعون وی تا ایمان راوڑے وی آوی پچا وی دا موسیٰ پر رب بانے اگوی ضرب اعلائم بی بی آسیہ ورطوی تصب بیکار سڑے او دسمات ازی تلیش رسولے ترب اعلائی رب اعلا دا موسیٰ لے چستا طول تدبیر ختم کو تس نس کو اگر خپل الوحیت اخودو او تخبیص پزمکہ باندی خبیص پادش قربان دا سی ایماندار خزنہ شا. فرعون وی خواہ ما تشید تاکم غالباً ایمان راوڑے آو جمام ایمان راوڑے
बीबी आसिया मैदान बानी उगुरजौलां फिरौन जालिम मी खुन रावागुस्तलां बीबी आसी तविलास उगजवां पंजबानी वर तमीख के खुदलो बरन और बांध गुजार की वर तवी ए आसिया तज मूसा रब तकड़वी तादिमान अखलास की बीबी आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चदी जालिम वर्त पमीख बांधी गुजार कौलू बीबी आसिया दी नवड़ांदी हुई ए रब करीमा ए रब द मूसा ए रब द हारूना ए रब द आसी जमाउदस्ता पमेंस की या अल्लाह रब तदा या अल्लाह माद दी जालिम कौम न निजात नसीब का रब्बुल आलमीन दरवाजे टूल कुलाओकड़े बीबी आसी दे पलास बानी मीख की खुदलां रब्बुल आलमीन जिब्राइल तवी लार्श वज़र वर्त उखाया खी वज़र जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीबी आसी त अल्लाह रब्बुल आलमीन खपल मकान खुदलां बीबी आसी हुई अल्हम्दुलिल्लाह बीबी आसी बानी गुजार वर्कलू बीबी आसी और तवी अल्लाहु अकबर फिरौन वर तवी चादच दी वखी बीबी आसी वर तो खांदल अजीजानु ईमान तगूरा फिरौन आवाज उकड़लो उगुद में खरौड़ई पसर बांधी वर टकवामा मातशनास्तदा द उमर न कमा द बीबी आसी नंदार कीगी बीबी मातशे तवई फिरौन वर तवी स्ता हालम दासिले बीबी मातश वर तवी जवरत तैयार ईमान जालिम आवाज उकड़लो बीबी मातशी तद उस पर को मंजर उड़ई द बीबी मातशी को खबर बांधी उतराशई ओयवा मुझे त्राशलेशी उजमन च पकम रब्बानी ईमान रावड़े ईमान बा उमक ईमान वी बीबी आसी ते में खरौड़ो बीबी आसी और त सरदा से राता और तो इदा सर दे वरी ताऊ को वो दीजे कि में गुजार अखली च दस सर जमा दिमाग तो उरसी फिर आओ इदा ला सरंग चंदे दा संग बशर दे सरे वर्ता दास को फिरौन वर्ता पसर बांधे वो फिरौन ज़िल औताद अल्लाह वही फिरौन द मीखुनो वाला देवाल के नहीं टुकड़ी सहबा देवाल के मीख न रहे वाले सर्द आसिया की उवालो अल्लाह द आसी ईमान तवस इंसानान हैरानी बीबी आसी सरदास को जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर तरागे अल्लाह जल्ल जलालुहु पर जन्नत के आलिशान बशर रावस्तु दरवाज़ी सरोलार दे बीबी आसी या रब करीमा या अल्लाह खुदा पदी बाने राजी मां या अल्लाह त नाराज अमशी दे जमात बंगली ख्वा की सुखतावी बीबी आसी तो आवाज रागे वर तवे ए आसिया दास्ता द बंगली पखवा की स्ता खावन ने अगे वर तवे जमा खावन खो काफिर माता मी खुन राकी जमा खावन खो जालिम खुदे न मनी जमा खावन खो खुदे सर झगड़ कई दासूब दे जमा खो बल खावन निष्ठा जमा खावन खुदेर पलीत इंसान दे दा खुदेर मजीदार इंसान दे वर्त जवाब रागे वर्तवे ए आसी मुबारक दिशा दा आखिर ज़मान पैगंबर जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा बजन्नत किस्ता खावन हुई देवल अल्हम्दुलिल्लाह जालिम मुरबान मीख तकवाल
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब रसूलुल्लाह मुबारक में उ फरमाइल बीबी आसिया पटूल जनानों की आला औ बेहतर जनानदा बेद तबूस शो एद अल्लाह महबूबा दोए मजनानद अल्लाह पनीस बांदी जनानों की मुहतरम मजनानदा वी फरमाइल मरियम बिन्त इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मूर्द ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा डेर मुकर्रम जनानदा बेत तबूस कीगी एद अल्लाह महबूबा दरे मजनाना कम मुहतरम दा वी फरमाइल दरे मजनाना बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा एद अल्लाह महबूबा स्तान कुर्बान शमा सलूर मजनानम उखाया सलूर मजनाना कम मुहतरम दा अल्लाह पनेज बांदी महबूब दा अल्लाह रब्बुल आलमीन तगरान दा द दो कौन सरदार हसनैन तउलिदल वरतव ए सहाबाई किरामो अल्लाह रब्बुल आलमीन ता सलूर मजनाना द उम्मत पटोल जनानों की फातिमा ज़हरा खातून जन्नत द हसनैन मुबारका नमूरा व अज़ीज़ान दीट की तराग लमा फातिमा ज़हरा वले आलाद अली रज़ी अल्लाह अन्हु व तरागे वरतवी ए द हसनैन मोई जमा दुकान में खुलो कड़े दे सौदा पके खरसोमा दमाजिगर टीम दे आली शेर खुदा बाजार के नास्ते बसरबानी कपड़ा अचोलेदा मुखित डीरे द खजूर प्रोते अजीजानो द दो कौन सरदार इमामुल अंबिया ताजदारी हरम जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिनिसरो सल्लल्लाहु शैतान लपत हो लगी जिदा खुद अड़ रोजदा कसम बखदा दा महबूब दा से आशिकान दी जे डबल रोजी उनी से बियावम को महबूब दुरूद होई इंशाअल्लाह यो बकन तोल द अल्लाह द रजा द पार होई अल्हम्दुलिल्लाह दा खुदा इसदा एहसान दे शमूल दी ताकत रा करे मंग से खुदाया मंग हिसम न यो अल्लाह आदियान तवे यो यो ता सलोर गजद सिनी खतवर करो सलवीख गजद आवी गुदवाले लेकिन अल्लाह द नबी खबर है उन मनला अल्लाह पे हवा रावालू जवला दियो शुरू रज न पेरागला बल शुरू रज पूरे अल्लाह नेस्त व नाबूद करल खुदाय मंगा सयू जमंगा ताकत निश्ता दा होटल बरकत द इमामुल अंबिया जनाब रसूलुल्लाह दा हगी द अगी दुआ बरकत थे कि महबूब में उ फरमाइल या अल्लाह जमा उम्मत दा पर रमजान के इस्तिकामत वर्का और द महबूब दस्तूर बनाओ के रागले या रब करीमा या अल्लाह जमा उम्मत दा से जमाने की बराजी अल्लाह खुदा दे कितनो बाजार बगर में या रब असल से जमा उम्मत पर रमजान की नूर उसके वाकई निशी अल्लाह दाद महबूब तो दुआ बरकत मन हिसम ने वाजिजानो असम खुदा के हिसम हो मन बसियो मन बदने का अमल सदाओ को राशने का अमल बहु सो रही द अड़ो पशकार रुजद अली रज़ी अल्लाह अन्हु नास्ते बाजार के साथ सरबानी सादर अचोले खजूर की गुती वखी ए खल्कान द हसनैन उपलार खजूर खरसई सो खजूर अखलई द हसनैन आवाज उरीद लौं द दो कौन सरदार तपता नवाबल तरफ रवान चिवीदल बसर बांधी सादर द अली शेर खुदा फरोत दा हुआ सादर दे चिकल कल पकिज हसनैन जान सर पुटूमा द दो कौन सरदार रागे अली शेर खुदा शादान द दो कौन सरदार मुबारक वर्ता पदीज बांधी गोता मुबारक उलगौला अली शेर खुदा दासी उली दलांग
د دو کونو سردار ته دې طرف ته راغی گپ ورسره لګی خو رښتیا علي دی چې علي رضی الله تعالی عنہ دی خو علي دل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دلته ځان ګوته مبارک وګراولا علي صاحب دی خو مخراوړ د دو کونو سردار ته دې طرف ته راغی د دو کونو سردار ته خوند ورکړلو لاسونه مبارک راواغستلا د علي صاحب پسترګو باندې ولګاولا ګوته مبارک لاندې راغلی شونډې د علي صاحب سره ولګېدې علي رضی الله تعالی عنہ आवाज کوي الحمدلله د علي صاحب دخلينا وختلا فداك ابي وامي يا رسول الله تپنور کې څنګه ولاړ نبی علیہ السلام ورتوی علي زه څنګه په جندل چې تا فورن आवाज کو ما خو استاد سرګې پټ کړې ورتوی یا رسول الله زه چې د کور نرات لما زمارو جننا زتګه شوي وما ما ته دولګي تکلیف ما چې قجوري کې خودلې ما دولګو تندراله زما دې پرب ذل جلال قسم وي چې ستا ګوتې مبارکي زما د شونډو سره ولګې دي نو زما ټوله ولګا او تند الله ختم کړلا ټوله ولګا او تند ختم شو ما ویل والله دا د بلچا ګوتې نه دي دا د عام بشر ګوتې نه دي دا د جناب رسول الله مبارک ګوتې دي چې زما د علي د ټوله ورځې تند ختم شو زه داسې نه محسوسم چې زما روژه ده ښه علي قجوري خرڅوي وایي او سودا دې عجیبه سودا نه ده وایي او یا رسول الله عجیبه ده وایي ښه ډېره ښه ده څه دپاره ناست دی محبوبه قجوري باندې پیسې ګټل غرض نه دی تا یو ارشاد فرمایلی دی که څوک د چا نه سودا والي او هغه یو څه خوښه نشي واپس ورته راوړي او په کولاو تندي د ځان سره کېدي نو په دې سړي جنت واجب دی یا رسول الله زم دې بازار کې ناست یم چې الله را باندې جنت واجب دی که څوک داسې راشي او ما نه سودا یوسي واپس راوړي زه به یې نه قبوله کړم ها دیتا ناستی او دیتا ناستی محبوب بل میں اس قرض نشتا صحابہ ډېر داسې معاملې کړي خو د علي صاحب عجیبه غوندې دکانداري ده نو د مدینې منورې بازار دی یا الله د دې عشق بازار ته ورسې داسې نه روژه کې تېنه دې ځای نه وغواړئ دې ځای یا الله د مدینې د بازار لیدونکي مو وګرځئ یا الله د مدینې د جانان په کوڅو کې ګرځېدل مو نصیب کړي یا الله د مدینې جانان ته محاضري نصیب کړي یا الله د غیرتي با حیا با وقارا ابا بکر او عمر تم الله صلوات و سلام نصیب کړي یا الله په جنت البقیع کې الله د خاتون جنت حاضری نصیب کړي یا الله په جنت البقیع کې د عثمان ذوالنورین حاضری نصیب کړي یا الله په جنت البقیع کې مو د حضور پاک د مور بیبي حلیمه سعدیه رضی الله عنها داغي زیارت نصیب کړي دغه په اخلاص ته وغواړي خدای بمبوز ان شاء الله انت په دولت سګنزي ښا د ما یو ورور دی شپږ میاشتې بعد اکثر عمرې ته ځي زه قسم دی که په دولت ونو ډېر دولتمن خلک خو په سترګو یې لیدلی نه شي جانان ته رسېدل دا په اخلاص باندې بنا دي څنګه چې ستا په زړه کې درد دی الله به دې معشوقې ته وررسوي الله مو دا درد نصیب کړي وایي آمین علي رضی الله عنه مبارک ناست دی حضرت عمار رضی الله عنه نبی علیہ السلام راغوښتو دی خوا راشه عمار راغی محبوبه څه فرمایي لاړ شه بازار کې علي صاحب ناست دی سودا خرڅوي او ماښام ته وخت قریب دی علي رضی الله تعالی عنہ باندې لکه سوداګر رانغی د مدینې بازار کې خلک خسته خسته قجوري اخلي د علي صاحب قجوري به یا سوګوالي یا نه ځه لاړ شه عمار دا پیسې والا او د علي نه قجوري والا او شکل را روانېدلې اواز به وکړي چولۍ کې به واچي اواز
बउक ए खल्का द अम्मार पुजूले की कजुरिद जनाबी रसूलुल्लाह दी कसोक द नबी अलैहि सलाम को कजुरु बानरो जमात वल गाल नराशे औ जमात जुलै न कजुरी वाली अम्मार रदियल्लाहु तआला अन्हु लाड़ो आली शेर खुदा ने खजुरी वागस्तली आली से तोइदा खजुर लाबाने खर्च का ओइदा खजुरी सुमर दीवी फरमाए दादलस अशरफ यू खजुरी दी ओडे रखदा लस अशरफ वर तवज्जुब के वाचोली खजुरी वागस्ती अम्मार आवाज की ए द मदीने मुनव्वरी खल्का ए अंसारो ए मुहाजिरीनो जमा पलमन की कजुरिद जनाबी रसूलुल्लाह दी कसोगनन माखाम द नबी अलैहि सलाम प कजुरु बानरू जमात वल गाड़ी नराशी जमा द लमन न कजुरी वाली आली शेर खुदा प मंडर आ गए लपई तेरा डकड़ा वर्त वही खरसउन की त इजाजत दे कना अम्मा से वर्त उनियोला वो डेर खदा जते नडेरे वाला आली रदी अल्लाह अन्हु तीना लास की खजुरी मुबारक वागस्तली अल्तमाजी घर कजा दे नूर करीब दे चिपरी उजी बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा अगे मुबारक अल्लाह तआला सुन पुर तकड़ी दी ए रबी करीमा या अल्लाह नन्ना तदीर के ढेर तकलीफ आ गए या अल्लाह अली से बचीर तय खुदाया या अल्लाह नन माता दरो जमात इंतजाम या अल्लाह जमात दादा दकुर न फरमाया बीबी फातिमा ज़हरा बमखबान दिला असराख कोलो आली रदी अल्लाह तआला हुदन नरागे लाश की कजुरी निउली दी बीबी फातिमा ज़हरा दरस्तखान तनास्तला यो तरफ तस्बीर उब प्रती दी बल तरफ फातिमा ज़हरा सरा दुमरत आम प्रोते ए अजीजानो चिद हसनैन बम बिकार न कीगी दाब पमन बांधनी मीगी दाब अली से बम अखली दाब बीबी फातिमा अखली दाब हसनैन अखली दरस्तखान प्रोते खूब दरस्तखान बानी तो आम निश्ता अली से दुआ वरीदा वरतवी द हसनैन मोरे ता दुआ उकड़ला जबा पलास की चिकम कजूरी दी दाद जनाब रसूलुल्लाह कजूरी दी दादी तो बाबा जान खैरात बीबी फातिमा ज़हरा तेरा वागस्तली दरस्तखान बांधी जान तवा चवली अजीजान दी दौरान की यो साइल रागे दरवाजे उहला अली से दी ख्वा के नास्तु बीबी फातिमा दी ख्वा नास्ता ला सुने अल्लाह तबरकड़ी दी अल्लाह ने दुआ ख्वाड़ी अजीजानो आखिरी अशर रमजान मुबारक दा बीबी फातिमा ज़हरा हसनैन तवी ए हसना बहर लार शाह पदीमा खान के सोकरा गए छबीले दिल बारे वसाइल वलार दे मोरे वसाइल वलार दे औ दे साइल वही चिस्ता से को तदीद पार राल चिदाद जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिलुर मुबारक कोर दे काका इनामदार से तो आमर अली गलेवी नसमा बचिम नहर दी माल दी तो आम न तो आमरा का बीबी फातिमा ज़हरा या वक़जुर राग सजाते मखी तकी खुदला अली से तेन जान तदरे के खुदली हसनैन तिने यो वकी खुदला अखवार अलकान दी बीबी फातिमा ज़हरा इमाम हसन ता जोली की वाचोली वर्त आया चिदा का इनाम दार कोरना न खुनन पैरागली दी न दा का इनाम दार कोरना मंगता ओखड़े तो आम रागले दे सिर्फ दा कजुरी रागली दी औ दा कजुरी तो खुदे पर रजावाला दा जमा द बाबा जान कजुरी दी दा साइल
قجری واغست روان شان. اے عزیزانو زکا خو امام بخاری حدیث روڑی چه نبی علیہ السلام فرمائی سلور زنانہ بہتری دی. یو پاغی کے خاتون جنت تا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا. او پدیش پبانی عثمانی ذنورین نبی علیہ السلام مل مکڑے دیکھا رجمات ورتکڑے محبوبہ تبرن زمان مل مئی. نبی علیہ السلام ویل دیر خدا علی رضی اللہ تعالی عنہ با زان سر طعام را غصود خدای راست گورا لس اشرفی پر جب کے مکمل پات پشنور رجمات رانو دا خوی تیر رو جماعت اولانو بس اذان شو. بلال اذان کی اللہ اکبر. بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ خجر مبارک راواغستا دعا غوری یا اللہ ستا پنم مرو جوا یا اللہ ستا پنم باندی ماتوما یا اللہ زما روج قبول کا یا اللہ زما روج قبول کا. بی بی فاطمہ زہرا جاری بیا جڑا کی وئی اے رب کریمہ اے کائنات ربا اذان بلال کئی اللہ اکبر. نمیت اذان اور رسیدلو بی بی فاطمہ جاری چڑھا کی ہوئی اے رب کریمہ یا اللہ امت جناب رسول اللہ یا اللہ زماد بابا جان امتیان چکل رو جماعت کی اللہ تا تلا سن برکی یا اللہ داغی ٹھول روجا اللہ قبول کا او یا اللہ دما خامی دعائی قبول کا. حسن رضی اللہ تعالی عنہ ورتاواز کے اے زماگرانی مورے زیو بلا دعا کو ماں بچیو اوے دعا کا. امام حسن دعا کی یا اللہ وڑکے معصوم دے خدایا دشبک او کالو گلد گلاب دے آواز کے اے رب کریمہ چی زماد بابا جان امتیان نیمش پکی را پاسی گی پشمنی مال خوراک کی یا اللہ دغی وقت کو دعا غواری او کو دعا نغواری یا اللہ زماد مور دعا کی حصہ پیدا کا. میری سروے الحمدللہ حسن استاد شان نے قربان شم چھ مور تلی زمن دا دعا ورڑان دکا. اللہ جل جلالہ فرمائی اے زما حبیبا سوچ روجا دبل رو جماعتی دبل رو جماعتی انتظام برابرئی. اللہ جل جلالہ دا خلق صابرانو کی راوستل او دا صابرانو اجر اللہ وی زبخبل ورکوم اللہ وی زما پا صابرانو سلام آیا دی راغے پا دی ما خام نباد زب صابران سو گورمان دارک علی سے بھی مخی تراغی جبرائیل علیہ السلام ورطا علامی خود دلیوی علی سے بھی اولی دل ورطا اے علی سودا دی خرس کڑا او سودا خلاص شوا وی سنگوا وی سودا خو التم دیر مزیداروا خو اید اللہ حبیبا کور کی چکم سودا وما خامی کی شویدا اید اللہ حبیبا اگد طولو نا اعلاوا اگر ٹولو نا اعلاوا سنگ سودا دے کڑی دا ٹولا قصے ورطا بیان کرا وی خزا زمالول مبارکی تا ہوایا او تالا دم زیروی ستاس رو جنن اللہ دا صابرینو پر روجہ کرا وستلا او خدای پاک تاس پر صابرینو کشمار کری. عزیزانو دا لیلت القدر شپکی بعد جبرائیل امین سر ملاقات دا چاوی غرض میں دادے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ فرمائی کہ ما شب قدر داسلی دلو او داسی با پکی مشغول ہوما چیز آغا مشغولتے نشم خکارا کولے. عزیزان وجہ داوا چاوی رو جد صبر سرنی ولیوا اللہ وی انا انزلناہ فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر. اللہ وی ما قرآن نازل کو پشپد قدر کی بیا اللہ اخبلوی وما ادراک ما لیلت القدر. ایزما حبیبہ شپد قدر سشے محبوبہ دا قدر شپسدہ
अल्लाह फरमाई वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, बिया वापस अल्लाह वही लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, दा शपा द कद्र बेहतर दा द ज़रो मेश्तरा। नु पस एतबार बारी पदे एतबार ची पदी के इबादत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यो दुआ करे वा या अल्लाह ज़मान उम्मतियानो हर शपा द लैलतुल कद्र द रमजान गुरज़वा माना शब कदर की दुआ कबलीगी। ए नबी अलैहिस्सलाम आशिकान उम्मतियानो कसम खुदे तासी द महबूब द अर्रु जमाती वक्त की द कदर दुआ गुख्तदा तासी इंशाअल्लाह अरमा खाम पतासी द लैलतुल कद्र शपवी खुपदी की सकवई द अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र कवई प नबी अलैहिस्सलाम दुरूद वाई और रोजमाती की दबल खैर साथई और अल्लाह रब्बुल आलमीन दारो जप सब्र सरमातवई। अल्लाह फरमाई लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, बल सिफत दादे ततनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका, मलाइक पे अल्लाह नाज़िलई। अल्लाह फरमाई खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। फदीबान मौलाना ज़करिया से रहमतुल्लाह अलैहि लिखली कि अहले कश्फ सरा बाकायदा जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुसाफहा कई मुआनका कई मिलावी की वरसरा खुशिया तरचा सरा मोतकिफीन सरा एअतिकाफ वाला सरा बस रागलम दे खबर था कि एअतिकाफ आखिरी द आशरी द रमजान के जका बला जुमा जमंगा शराजी इंशाअल्लाह अगब 22 रमजान भी इंशाअल्लाह नु लैलतुल कद्र द शपे द पारा तैयारे पकार दे दा एअतिकाफ नबी अलैहि सलाम ने दे परे खो दे। नबी अलैहि सलाम उम्र की यौ हज करे खो नबी अलैहि सलाम हर काल एअतिकाफ करे दे। नु एअतिकाफ पयौ तरफ सुन्नत मुअक्कद दे बल तरफ तो वजूब तरसी द आशिकान पनेज बांधे एअतिकाफ की द दुनिया टोले खबर तरकवल द यौ रब सरजान बंदीवान कवल बस दखपून अजान तड़ल बार बनजी स्तरगु बानी पर्दे रावस्तल पदे पटाई लगावल बलचा तब न गोरी वगुरु के मालूस की खुदल द बलचा बस खबर बपे न होरी जब ब कंट्रोल साथी चा सर बगैबत और दरोग न के बस स्पेदे उतड़ले वगुरु दे बंद करल सरगे दे पटे करे सिर्फ दस्ताव दरब पमेस के द जलमा मेला रवाना दा देता एतिकाफ जमंग एतिकाफ खुसम कबड़ी से हां द पुख्तनो एतिकाफ वाजिब एतिकाफ दास एतिकाफ मकवे खा एतिकाफ मंग द पुख्तानो द मानजो वक्त बसर रुमाल लावाचो मंग यो गदा द एतिकाफ माना दा او چې خلق لار شي بیا سه په جمعه کې کرکټ شروع کړي دی وجنه سکال مخ خپل حضرت په اعتکاف تک نه اعتکاف دا د خپل رب سره ځان بندیوان کول دي لکه یو سره چې د چاک دروازې تخپي او لاسونه خپل اوتړي ځان ورته ورځي ستا خو خدا که سره کېو کنه راکې څه بدلته پروت نو د انسان فطرت په سره کې رحم راځي پښتانه وی چې دشمن د دروازې ته راغی او معافي ورته کې پښتانه یې کنه دا خبره کوي تاسو ها الله د ستاسو پښتو دا د الله غیرت ته زمون غیرت رسیږي نه مړه موږ سه به غیرت وي الله ته به سره ځان دروازه کې وګرځي نو په صحیح معنی کې ورځېدل پکار دي ان شاء الله العزیز اعتکاف ته چې کوم مرګري کینی فضول خبره باندې کوي هغه جمعه کې اعتکاف پکار دی اول چې پاغي کې 15 وخت مونږ کیږي بهتر اعتکاف په جامع جمعه کې بیا د 15 وخت جمعه ته زنانه به په کور کې کوي دنه او سړو ته په حجره کې د اعتکاف اجازت نشتا هغه حجره چې پاغي کې 15 وخت منظم کیږي خو جمعات نه دی یو حجره ده پاغي کې جمعات ته پاغي کې 15 وخت جمع کیږي نو بیا په اعتکاف کولای شي خو د جمعات په حال کې نه بار په حجره کې دارنګ اعتکاف کې دا خبره وي بل خبره دا درونو کمی زنانه چې کینی زمون درخواست ان شاء الله هغه د داله سبب موږ په فضایل د اعتکاف کې ترجمه کې زنانه ته خبره کو بیا بهر حال چې کوم لري دوستان دي او زنانه کینی زنانه ته بزان د ځای برابرې اوس موسم ګرم دی نو که زنانه د شپې د خپل ځای نه د کوټې نه بهر راوځي او بار پسین کې سمري اس عیب نشته ور باندې ګناه ور باندې نشته او خبره به ور سره نه کوي هغه په عبس خبرو نه راوړي بس بل کړ کې پراته ده د ورځ شوله به خپل ځای ته لاړ شي او خبره به نه کوي د خپل ذات د الله سره به تعلق ان شاء الله
دا چند خبرې ما فقیر او ګناهګار عرض کړې. الله جل جلاله دې ما ته اول تاسو ته الله ثانیاً د عمل توفیق نصیب وګرځي. پروس کال زمونږ د سیب په ځای کې یو سل اتیا کسان ناستو اعتکاف ټول الحمدلله یو سل اتیا کسان پیر صباح شریف کې اعتکاف ته ناست. د پردو تنظیم نو بسې با چې د کتو هر یو سره به معتکف ورونو. اولیاء خلق له دا خبرې ښه اولیاء چې دا نه وي چې ته ما په تسبو باندې اړه چې زما پیر صاحب زما پیر صاحب زما او ورته وي په دې زړه باندې وایي چې الله 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 دا ورته بعض خلق خلی به کنټرول ای. پرون منګه سورہ منافقون کې دیو بیا د بدل ذکر راغی. هغه ته عبد الله ابن ابي ابن سلول وای نبی علیہ السلام دا غ ذکر کوي چې دې ظالم به قسمونه خورل او د نبی علیہ السلام په سب کې به ولاړو خو زړه بیا ادب الله لعنتی کو د جهنم خطرناک کندل الله وغورځول سره د دې چې نبی علیہ السلام په جنازي مونږ کړو او الله پاک جهنم ته لاندې کندل وګرځول او الله وایي که تو ورته اویا زره کرته مغفرت غواړي اے پیغمبر دانه بخم سره د صحابي پلار دی پلار لوی صحابي دی زوی لوی صحابي دی او پلار ایمان مراوړو اقرار د ایمان بهم کولو موږ بهم د نبی عليه السلام سره جواب باندې کولو خو د نبی عليه السلام په غیب کې بے ادبي به کوله زمانہ خو زموږ غوندې یو سړی دی زموږ غوندې یو سړی دی ولې ته کیسه چل دی دا صحابه دی یو د بل ځای را روان دي او کله په لاسونو پورې وځي کله ادب په دې کیسه چل دی. الله وایي تو منځونم کې منځ دې نه قبلوم زکات پم ورکه زکات هم نه قبلوم او ذلیل به جهنم ته وغورځوم. نو عزیزانو ایمان نوم د ادب دی او ادب نوم د ایمان دی. سیوا ادب ځان کې راولي د اولیاء د نیکانو خلقو د دوی سره صحبتونه کوي دی انسان الله ترسي او زم اخو پیر نه دی چې هغه سره صرف د دنیا معاملې سوچي نه. پیران عبید الله حرار رحمت الله علیه یو ځل دی باچا قرض غوښته عبید الله حرار ته باچا راغی مال قرض راکا داسې اولیاء تیر شوي ښا باچاهان دې نه قرضونه غواړي خزانه وې سره ډکی د اولیاء سره تعلق د خدای د رضا لپاره زړونه کنټرول ساتي. رمضان المبارک ته د اخیری ورځې په محبت سره تیرې کوي مینې سره تیرې کوي او عاجزي کوي. تواضع الله تعالی رخصه ده کبر الله تخوخ نه دی جګړه الله تخوخ نه دی. اے ورځ تعلیم من کوي او حدیث راغی نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې زرا او تلم چې صحابه او ته شب قدر او خیمه باغی معلومات ورکم د دوه صحابه جګړه نو مان الله هغه په واغستره یې کړه وای نه خو دلرات نو تعلیم کی مراجعه کرے سب لیکلی دي چې ګوره د جګړې دا فساد دي چې د ليله القدر شپه زمونږ نه لاله ورکشه د جګړې رمضان کې وکوي. ها اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.